سنداره یعنی موسیقي او سندرو ته د اسلام ستر لارښود سپېڅلي محمد صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې ده. سنداره او سندرې په اسلام کې ناروا نه دي او نه هم د اسلام سپېڅلي دین د سنداره او سندرغاړو سره ازلي دښمني لري. په ټول سپېڅلي قرآن کې د سنداره یعنی موسیقي نوم نه دی یا سوي او نه هم کوم څرګند آیات شته چې سنداره دې پکې ناروا یعنی حرام ګڼلې سوي وي او نه هم سپېڅلي محمد صلی الله علیه وسلم د سنداره او سندرو د تحریم او نارواطوب حکم کړی دی او نه هم په معتبرو احادیثو کې تحریم باندې لګېدلی دی، بلکې سپېڅلي محمد صلی الله علیه وسلم یې د غږولو او اوریدلو حکم کړی دی. بیبي عایشه د ابوبکر صدیق لور وه او د سپېڅلي محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وه چې قرآن کریم یې په یاد کړی و. د ښو او بدو ترمنځ یې توپیر کاوه. په غوره وینا او ریشیانه یعنی شاعري کښې ډېره تکړه وه. د عربو په کړکېش کښې یعنی په تاریخ کښې او کړکېش لیکنه کښې یې لوی لاس درلودی. د محمد صلی الله علیه وسلم تر مړینې وروسته یې زیاتره اصحابو ته لارښوونه کړې ده او ان دا چې ټوله راشدین خلیفګانو ته یې هم ښیینه کړې ده. په دارو او درملو، ځمکپوهنه، کیمیا او ریاضي باندې ښه پوهېدله او اتیا پوهانو ته یې زده کړې یعنی درسونه ورکړي دي او یوازې د دې د خولې څخه 2210 حدیثونه ویل سوي دي. دا وایي چې د سپېڅلي محمد صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې 2 نجونو زما په مخ کې سندرې ویلې او بربط یې ورسره غږاوه چې په دې مهال کې زما پلار ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغلی او پر ما باندې خشم او منت وکړ چې څنګه د سپېڅلي محمد صلی الله علیه وسلم په کور کې ساز او سرود کوي. نو سپېڅلي محمد صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته امر وکړ چې نجونې د سنداره او سندرو څخه مه منع کوه او ورته یې وویل چې هر څوک خپل جشنونه لري او دا د دوی د اختر جشن دی. سپېڅلي قرآن شریف سپېڅلي محمد صلی الله علیه وسلم معتبر حدیثونو سنداره او سندرې حرامې او ناروا نه دي ګڼلي او د دې ترڅنګ د اسلامي نړۍ سترو امامانو لکه امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک، امام ابو حامد غزالی، امام محمد غزالی او همدارنګه د اسلامي نړۍ سترو عالمانو او پوهانو لکه حسن ابن سالم، جنید بغدادي، سری سقطي، ذوالنون مصري، علي بن عثمان حجویری، اسماعیل بن عمر کثیر، مولانا جلال الدین بلخي تر ستر خوشحال خان خټک پورې چې ټولو د اسلامي احکام ښه تراور معلوم ول. سنداره او سندرې یې روا او مباح ګڼلي دي، خو په دې شرط چې وګړي د فرایضو او واجباتو څخه ونه باسي، مګر هغه سنداره یعنی موسیقي تحریم سوی دي چې شرابونه، نارواوي او فحشاوي پکښې وي. خو خبره دا ده چې په درسته اسلامي نړۍ کښې سندرې او د سنداره غږونګ او اوریدنګ روا ګڼل سوی دي او په اسلام کښې هم بیخي حرام نه ده ګڼل سوی او همدغه سپېڅلی قرآن، معتبر حدیثونه او اسلامي احکام په ټول اسلامي هېوادونو کښې تدریس او زده کړل کیږي. عجیبه خو دا ده چې ټولو اسلامي هېوادونو ته دا نږدې ایران، عراق، سعودي، اردن، ترکیې، دوبۍ، قطر، بحرین، یمن، اندونیزیا، مالیزیا او پاکستان پورې روا ګڼلې ده، خو یو څو انفرادي کسان یې ناروا ګڼي. که چیرې حرامه وي نو په ټول مسلمانانو او درسته اسلامي نړۍ کښې دي حرامه وبلل سي، خو یوازې د پښتانه لوی ولس ته تحریم په همدې 20مه پېړۍ کښې خورا لویه بې انصافي ده او په تېره بیا په اوس مهال کښې چې پښتنو ځوانانو د قومي یووالي د خپلې لوی آویجې
هېوادیزو او دیني ترانو ته مخه کړې ده. سنداره او سندرې خو هسې تر اسلام مخکې او راوروسته د پښتنو خورا مهمه دودیزه او حسوبیزه ثقافتي برخه وه چې د لومړنۍ زیږیزې یعنې میلادي پیړۍ په ډبرکیندونو کښې یې نښې او نښانې اوس هم خوندي پاتې دي. امام ابو حنیفه فتوا ورکړې ده چې سندرې او سنداره یعنې موسیقي نه کبیره ګناه ده او نه هم صغیره ګناه ده، بلکې وګړي لوی لوی مسؤلیتونه لري چې د ساز او سرود لپاره یې بویه شي ورته پرې نږدي، خو مسلمان ته یې په اورېدلو او غږولو کښې کړول او زرول ناروا ګڼل سوي دي. افلاطون وایي چې سنداره سایزه یعنې روحي، سیک یعنې غذا ده چې د وګړو زیرکتیا ورغښتلې کوي او په خویونو کښې یې سمون راولي او ویر لرلو وګړو ته خوشحالي ور په برخه کوي او نړیوالو ته سوچي وزرونه ورکوي چې خیالي الوتنې باندې وکړي. ابو علي سینا بلخي وایي چې د سنداره سره مې ډېره جوړ ده او کلک یې پلوی یم. ابو نصر فاریابي وایي چې سنداره د اروا سره روشتوب دی چې تر یوې اندازې پورې سپېڅلتوب او ساولنه یعنې تزکیه نفس رامنځته کوي. امام غزالي وایي چې د سنداره د سوو غږونو اړیکې د ښکلا سره دي، ځکه نو د زړونو مراندې ښوروي او د مینې زانګو په زنګېدلو راولي. امام وایي چې ځینې کسان شته چې سنداره ناروا ګڼي، مګر دوی داسې شی حرام ګڼلی دی چې د حرام په باره کښې موږ ته هېڅ د حرام حکم نه دی راغلی. مولانا جلال الدین بلخي وایي چې سنداره د حسکینو، چرلکونو او پیرونو یوه انګیزه ده. علي بن عثمان حجبري سنداره د لمر په شان ګڼي چې د چا زړونه راڼه کوي، څوک نازوي، څوک کړوي او څوک بیا سوځوي، خو وایي چې سنداره و ټولو وګړو ته اړینه او ضروري ده. خوشحال خان خټک وایي هغه څوک چې د سنداره سره مینه نه لري پنځونی یعنی طبیعي رنځور دی. ویداند یعنی علامه حجبري وایي چې سنداره در اروایي پاکۍ لامل دی. ذوالنون مصری وایي که څوک سنداره د زړه په غوږونو واوري و خدای ته یې رسوي. ابن خرداد وایي چې سنداره ریونه او سوچونه پاکوي، زړونو ته خوشحالي ورکوي، د کنجوس څخه ښه ځوان جوړوي، د ویرونو او خواشینۍ زالګۍ نړوي. سپېڅلی رحمان بابا وایي چې هر مطرب چې غوږۍ تاو کا د رباب، په دا تاو کښې زړه زما کاندي خراب، چې سامې یې په نغمه په ترانه سم، دیوانه سم ګریوان سری مست خراب. ګاندي وایي یوه ټولنه پرته له تکړه سندرغاړي څخه مړه ده. ابوالکلام آزاد چې خپله یې د مستیا خان څخه سیتار زده کړی و وایي چې سنداره او ریشه یعنې شعر د یوه نوږي یعنې حقیقت دوې بېلابېلې ځلاوې دي او ښکلی غږ د ژوندانه ساه او د مغزي پلټونو درمل بولي. دا وه د سنداره په باره کښې لنډه څرګندونه او ډېره ډېره مننه.